السلام علیکم ګرانو لیدونکو ښه راغلاست د فرانسوي ژبې زده کړې ته. دوهم درس دی. لومړی درس تاسې کولی شئ په همدې یوټیوب چینل وګورئ. چینل درسره سبسکرایب او د زنګ نشانه ووهئ تر څو د راتلونکو ویډیوګانو او درسونو څخه باخبره شئ. شروع کوو په نوم د الله. لیسون دو، دوهم درس. خونوم سوژې د فاعلو ضمیرونه. د فاعلو ضمیرونه په فرانسوي ژبه کې 9 دي. زه لولم او تاسې یې تلفظ ته غوږ ونیسئ. je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. اوس یې له معنا سره لولم. je کنې زه، tu ته، il هغه هلک یا هغه سړی، elle هغه انجینر یا هغه ښځه، on موږ، on چې دا په بېلابېلو قسمونو استعمالیږي چې په راتلونکو ویډیوګانو پر دې خبرې کوو. nous موږ، vous تاسې، il هغه هلکان یا هغه سړي، elle هغه ښځې یا هغه نجونې. او هر کله چې نارینه او زنانه دواړه په جمع حالت کې یو ځای وي نو د il یعنې مردانه ضمیر استعمالوو. او سنګولیه مفرد ته وایي، پلوغیل جمع ته. دلته مې طبقه بندي کړي دي چې je, tu, il, elle دا مفرد دي یعنې یو کس ته استعمالیږي، او vous چې دا دواړو ته استعمالیږي، هم سنګولیه هم پلوغیل، هم جمع کې او هم مفرد. که مثال مونږ نه یو کس مشر وي نو مونږ کولی شو یو کس ته هم vous استعمال کړو، لکه په پښتو کې تاسو. مونږ کولی شو یو شخص ته هم vous استعمال کړو. on, nous, il, elle دا چې دي جمع دي او جمعو کسانو ته استعمالیږي. یوازې on چې دی په بېلابېلو قسمونو استعمالیږي چې په راتلونکو ویډیوګانو پر دې خبرې کوو. امید چې دا درس تاسو ته مفید تمام شوی وي. تاسې کولی شئ خپل نظرونه او وړاندیزونه په کومنټ کې مونږ سره شریک کړئ. تر بیا، خدای پامان.